बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोल के ढेर कानी प्राती हुई खलक पसेर पसी मलकून लटवीना द कामपरस्त अदबी तनकीद دویمه برخه زه ستاسو سره شیر کوم. یو وضاحت کول غواړم چې پښتو قامپرست ادبي تنقید دا زه د پښتو ادبیاتو په حواله خبره کوم، د پښتون قامپرستۍ خبره کوم. پرون مونږ دا ویلو چې اخره کې مونږ په دې خبره ودرولې وه چې رویې دوه قسمه دي، یوه ښه رویه ده او بلې ته بده رویه ویلی شي. ښه رویه د انسان دا دواړه رویې چې کوم دي دا د انسان د ماحول تعین کوي، د هغه شخصیت تعین کوي، دا دواړه رویې. خو کله کله ښه رویه په کار راشي او کله کله بده رویه هم مناسب شي د وخت د تقاضو د حالاتو په بنیاد باندې د رویو انحصار دی. د الهام د کیفیت د نښو نښانو په لاره د هر تخلیق د کرښو په شا پټه دنیا چې کومه ده دا په تنقیدي رویو آباده ده. دا رویې چې څومره شوخې وي اثرات پرې دومره دلچسپ او واضح وي. د ژبې مضبوطیا آیرني یعنی ضرب الامثال هم د رویو نه پیدا او مستمل دي. دا پوخوالی ژبې ته داسې په اسانه نه دی راغلی. د ډېرو هلو ځلو او پرېوتو پاسېدو نه پس د رویو اثر دې حد ته ژبه او قام رسوي. دا د جذباتو د روزلې شوي تحریک نتیجه ده. د دې لفظونو نه مطلب دا شو چې په د لفظونو باران نه راورېږي. ساسر ویلی دی چې د لفظونو باران راورېږي او مودي باران راورېږي او سطحي باران راورېږي. نو دا کړه او خواري چې کومه ده دا خبره دغه کوي، دا خبره ماسته راوړي چې که زه پر ښکاره به ته لاړ شم او مال عربي نه راځي، خو هلته باران راورېږي، زه په عربی پوهېږم. که زه لندن ته لاړ شم ما کچات نام نه دی ویلی، خو چې زه لندن ته لاړ شم نو باران به راورېږي د لفظونو، نو زه به په هغې باندې به زه به پوهېږم. عمودي به راورېږي او سطحي به راورېږي. مطلب دا دی چې دا زمونږ د روزلي شوي تحریک زمونږ د قامي ژوند د هلو ځلو د پرېوتو پاسېدو نه پس مونږ یو ټکې یو لفظ ترتیب کوو. ور ډبول دا مونږ وو نو زیره ډبارې کوي، ور ډبول. کاڼې شغول دا شغو کې په دې هوا کې. خوړ یعنې خوړلی شوی اوبو خوړلی ځای، خوړلی شوی ځای، خوړ. داسې ډېر د نیچر نه د پښتو ټکي پیدا دي، نیچرلي دا را پیدا شوي دي او نیچرلي ځکه را پیدا شوي چې انسان پښتنو په یوه زمانه په زرګونو کاله ژوند کړی دی او د زرګونو کالو ژوند نه د عواملو نه د هغې په نتیجه کې په منطقي دلایلو باندې دا ژبه جوړه شوې ده. دا هېڅ منطقي دلیل نه لري چې په ما د کاڼو په ما دغه باران ورېږي، د لفظونو باران ورېږي. چې د لفظونو باران ورېږي نو بیا خو اسانه خبر ده، بیا خو زمونږ دغه جدوجهد چې دی او دا جوړښت دا بالکل بېمانې دی او موږ دا دومره دغه چې دا په اسانه بس باران شوی دی او خلک په هغې پوه شوي دي. نو زما په خیال دا څه منطقي دلیل هم نه لري او د مطالعې دا مطلب نه دی چې مطالعه ته څنګه ګورې چا څه ووینو په ړنده عقیده هغه منع نه. په پټو سترګو باندې کتاب لوستل ډېره غټه غلطي ده او د کتاب سره داسې تلل نه دي پکار. د کتاب هر اقتباس د خپل اندروني اقتباس سره میچ کول غواړي. که ستا چې کوم علم کړی دی، ستا چې کومه پوهه کوم مقام ته رسېدلې ده، د هغې سره میچ کا، د هغې آینې ته ونیسه. که چېرې په هغې درست راغی خو ټیک ده، که په هغې باندې مخالفت راغی هغې سره اختلاف ولرو یا پرېږده، اختلاف ورسره مه کوه. اختلاف د حق کېږي، ستا حق دی چې ته اختلاف ولرې. زما د خبرې سره هم زما د ټولو ویورز د کتونکو د اورېدونکو د لیدونکو د دوی د حق جوړېږي چې زما سره په یوه خبره کې بیا اختلاف دوه کېږي. یو ذاتي اختلاف دی او یو اصولي اختلاف دی. په اصولي اختلاف پکار دی، ذاتي اختلاف بالکل نه دی پکار. ذاتي اختلاف د ډېرو کچو وړو خلکو کار دی. هر قامي روایتي تنقید د تخلیقي رازونو اوزار دی او د څېړنې اهمه نتیجه ده. دا تنقید د تخلیق
ابتکار په ذهني استعداد کې زور او قوت پیدا کوي. دا د خود تنقیدۍ دپاره هم لاره راولاړوي. خود تنقیدي په اصل کې د تحقیقي او تخلیقي او تنقیدي رویو د مبهمو حالتونو د جاخه شوي تارونو د سپړدلو نازک استن یا تیره ازغې یا هغه نیله ده چې د یقین په وجود کې مات شوي د شکونو او شبهاتو ازغې بهر راوباسي. خود تنقیدي د شک په پرهرونو او زخمونو د یقین مناسبه پټۍ ږدي او خپل شهکار له سپېڅلي رنګونه ورکوي. د پښتون قام د جمالستان په ادبستان کې د لاشعور په ښار کې دا تنقیدي رویې د احساساتو په چم گاونډ کې د خواهشاتو او نفسیاتو د کور دا ورانکاري بېګناه ماشومان ډېر د کار دي. د دوی شور شغرب د پښتو ژبې د ژوند علامت دی. د پښتنو دا لاشعوري مهلت د تنقیدي رویو په چنګ چونګ روښانه دی. وړه وړه ادا یې د نازونو او مکیزونو نه بېشانه ډکه ده. د نازونو هره غمزه یې ډېره ناترسه نازولې ده. دا د پښتنو زړونو ابدي رڼا ده او ځان او په ځان او جهان جوور تنقید دی. خو تنقیدي که یو ډېر تریخ عمل هم دی خو حتمي فیصله ده. د دې عمل نه بغیر هر یو فیصله حتمي فیصله ناممکنه ده. نو مونږه خود تنقیدۍ ته حتمي فیصله ویلی شو. د خود تنقیدۍ مثال په خوړ کې د رارغښتې هغه سیندني کاڼي دي چې د کره کوټه دپاره د زرکاڼي ځای پوره کوي. خود تنقیدي روغه ناڅاپي او ناګهاني هغه زبردسته فیصله ده چې د رښتینې مشاهدې او مطالعې نه جوړ شوې تنقیدي لاره را پیدا کوي. د کږلېچونو حل دی، د پلوشو شور دی، د نغمو تصویرونه دي او د دردونو خوږ او خواږه دي. د پښتو ژبې زیاته ادبي تخلیقي پانګه د محرومۍ د احساساتو نه پیدا ده. پښتون خپله قامي حق تلفي ویني او د دې اثر په نتیجه کې د پښتنو شاعري او د هغې ادبیاتو زیاته برخه د غیرت د چغې نه ډکه ده. یو خو درې خبرې دي چې پښتون قام چې کوم دی د پښتون په قامي محرومۍ کې دا درې خبرې په احساساتو کې پرتې دي. دویمه د محرومۍ د احساساتو خبره هغه ده چې پښتون په دې شته وطن کې ځکه غریب او توربخته دی چې دی ورته ګوري او د ده دولتونه د ده نه سرعام نور خلک تختوي. دی ورته صرف د حسرت په نظر ګوري. درېیمه خبره د کلاس او پښتنو روایاتو د شدت ده. مینه یوه ډېره واقع او قدرتي عطا ده خو د پښتنو د دود دستور خپلې تقاضي دي. د هغې تقاضو په اثر کې مینه کول ناقلاري پسخاک او ډېر اوږد مستقل نول دی. دې پسخاک ناقلارۍ او نول په پښتو شاعرۍ او ادب کې د قامي تنقید یا قام پرست تنقید دپاره یو بې مثاله شان پیدا کړی دی. دا قام پرست تنقید یو بېشانه او د مطالبو او د آواز او د چغې یو لوی قوت را پیدا کړی دی. نو که دا د پښتو قام پرست ادبي تنقید راواغستی شي او دا په یو غباره کې واچولی شي نو دا غباره به لکه د غره هومره غټه وپړسېږي. د دې حقیقت دا به د دې قام پرست حقیقت د اوبو نه ډکه وي. که د څېړنې په غرض نرۍ غوندې اصغې یا د ستنې څوکه ورولي شي نو د مانو د اوبو یو لوی غر به په سیلابي شکل کې داسې رامات شي په سړي چې څېړنکار به رضا سره په مخه لاوکي. دومره دا جوور او زیات تخیلات دي په دې کې. د پښتنو یو عام عادت دی چې سترګو له ګوتې یوسي نو زر دا خپلې ګوتې ښکل کړي. د دې عمل او رویې په شا خود تنقیدي او د خود تنقیدۍ یو جوور حقیقت پروت دی. په دې سترګو دنیا لیدلی شي. د لاس د ورلو سره د ډېر مقدس پاک او باریک د سترګې رګونه متاثره کیدی شو.
سترګې د متاثره کېدو ویره محسوس شوې وه. نو د خو تنقیدي په غرض په ډېر معصومانه انداز کې په تنقیدي شکل کې دا خپلې ګوتې بني ادم اوښ کړي، سترګې له ګوتې ویسي اوښې کړي، یوازې یې ښکل کړي، دا چل ورسره وکړي. یوازې ماشومان نه بلکې په دې عمل ډېر سپین روبي مشران هم عادت دي. پښتنو ته چا د دې خبرې باقاعده درس نه دی ورکړی، نه ورته چا د دې خبرې حقیقت بیان کړی چې داسې کوه. خو دې بذات خود پښتون بذات خود د فطرت سره د قدامت ته لحاظه دومره نږدې دی چې ډېر د کار قدرونه او څیزونه په خپله پېژني او په خپله د دغه څیزونو قدرونه وضع کوي او په تنقیدي شکل کې د دې قدرونه وضع کوي. یو بل عادت چې پښتانه خپلې مرۍ له لاسه وسي، نو غیر ارادي دا د مرۍ سره لګېدلې لاس یا جنګېدلی لاس خپلې ګوتې زر ښکل کړي یا یې اوښ کړي. د دې ادا او رویې تنقیدي اثر دا دی چې د انسان د سر مثال د صدر دفتر اسلام آباد دی. د محسوسولو، خوړلو، څښلو، ویلو، اورېدلو او بونیولو د ټولو احساساتو او معلوماتو غټې غټې محکمې په سر کې صدر دفتر لري او خپلې بنګلې په دې سر کې لري. د پیژندنې هر یو مرکزي دفتر دلته دی. دې صدر دفتر یعنې سر ته هره یوه لاره نیغه د انساني وجود په مرۍ تلې ده. انسان د خپل وجود سره د سر رابطه په دې مرۍ په دې پل کوي. دا د یو پل انسان وجود کې مرۍ یو پل دی او د سر اسلام آباد سره په دې باندې رابطه ده. دا پل پښتانه متاثره کول نه غواړي. مرۍ ته لاس وړلو سره دوه مرۍ، یوه د سا مرۍ او بله د خوراک مرۍ، دوه شاربونه په یوه بره وینه خیږي، په بل د صدر دفتر نه لاندې راکوزیږي. دا ډېر اهم ځای دی. دا پل ډېر خطرناک دی. د دې لاس وړلو سره دا رګونه او دا دوه رګونه او دوه مرۍ متاثره کېدو امکان. نو پښتانه لوی واړه د دې خطرناک عمل په نتیجه کې د خود تنقیدۍ په اظهار کې دا خپلې ګوتې اوښ کړي. داسې کله کله چې مرغۍ یا په چرګوټي سې چلو شي نو زر یې اوښ کړي او په خپله ګرمه ساه کې ټکور ورکړي. مطلب مې خالص دا دی چې د پښتنو د هر لاشعوري عمل په شا یو لوی او اهم مقصد پروت دی او دا ټول مقاصد د قام پرست تنقید په شکل کې د پښتنو د همګیر نقطه نظر د څېړنې دپاره لار جوړوي. پښتانه خپلې خاورې ته مور وایي او د مور مینه غالبه مني. اسمان ته اسمان بابا وایي او پیریانو ته ماماګان وایي. د ده په خیال کې د میږي چغه هم اسمان ته رسي، نو په کمزوري لاس اوچتول ورته ښه نه ښکاري، ولې چې دا کار ازار ګڼي. نابالغه ماشوم چې مړ شي نو هغه ته د جنت مرغۍ وایي او په دې خبره ځان د فطرت نه مطمئن ساتي. په کمزوري لاس اوچتول ورته خپل سپکاوی هم ښکاري. د خپل ځان نه د زورور سره ډغره وهل خپل عزت، درناوی او وقار ګڼي. شرم و حیا د ده جامه ده. پښتون ځان ډېر زورور او رښتونی ګڼي. داسې ښکاري چې تنقید پښتون دی او پښتون تنقید دی. دواړه یو وجود او یو معنی لري. د پښتنو ژوند له رسم و رواج او دود دستور یو ډېر ابدي رنګ ورکړی دی. دا خپل انفرادیت او ابدیت بایللو له په هېڅ قیمت نه ورکوي. د پښتونولۍ انداز د خپلو رسمونو او رواجونو د مخه قایم دی او مختلف قبیلې او خاندانونه د دود دستور او خویونو خصلتونو په تار د یو بل سره تړلي دي. مختلف قومونه، مختلف خیلونه، مختلف نسبونه، مختلف چمونه، مختلف کندي، دا د رسم و رواج، د دود دستور او د روایاتو، د پښتني روایاتو په تارونو باندې د یو بل سره رښتې دي او تړلي دي.
دا هر یو رسم او دستور د پښتون قام د ډېرو لویو پاڅېدو او تنقیدي نقطه نظر نه لاندې پیدا شوی، پاللی شوی او روزلی شوی دی. بیا دا جمله وایم، دا هر یو رسم او دستور د پښتون قام د ډېرو لویدو پاڅېدو او تنقیدي نقطه نظر نه لاندې پیدا شوی، پاللی شوی او روزلی شوی دی. د اوږدې زندګۍ د مختلفو تحریکونو او جنګونو په اثراتو کې دا څیزونه وران شوي او بیا جوړ شوي دي. په پښتنه دنیا کې چې کله هم څه قسمه نوي فکر سر وهلی دی، نو پښتون اول د خپل ثقافت روایتي او نفسیاتي آینې ته مخامخ کړی دی. که د دوی د تنقیدي نظر په معیار پوره ختلی دی نو قبول کړی دی، او که د دوی د معیار په پیمانو دغه نوي فکر مناسب نه دی ختلی نو رد کړی دی، او که ضرورت یې لرلی دی نو اول یې دغه نوي فکر پښتون کړی دی او بیا قبول کړی دی. که په پښتنو کې څوک هم د پښتنو دود دستور او پښتانه خویونه خصلتونه نه خپلوي نو د هغوی په ښادۍ او غمونو کې هیڅ قسمه خوند نه وي. داسې خلک غیر چاپېره ټول پښتانه د خپل نظر نه پرېوتي ګڼي چې داسې چمشلي دي پښتانه معاشره داسې خلکو له هیڅ وقار او عزت نه ورکوي. مونږ د دې تنقیدي په پښتو ادبي قامي ادبي تنقید په هکله دوه قسمه څه خو ډېر زیاتې کوم څېړنه کوو نو په ګنټو کې نشي ختمېدی. که مونږ خو دوه کسان پکې زه منتخب کوم، یو د ملنګ جان وینا چې کومه ده هغه د قام پرست ادبي پښتو قام پرست ادبي تنقید یو معراج دی. بیا دغه د غني خان شاعري چې کومه ده هغه د پښتنو د نفسیاتو د پښتو ادبیاتو د پښتون قام د نفسیاتو ذهني د روزنې دپاره او قامي تنقید پښتون قام پرست تنقید چې کوم دی په هغې کې دا ای زما وطنه د لالونو خزانې زما یا نوره داسې ډېره شاعري د غني خان او ملنګ جان شاعري مونږه د قامي تنقید د قوم پرست تنقید په دغه کې راوستی شو. ډېره په اسانه په خوړ کې ډېر کاڼي پراته وي، خلک په سیر پسې ملکونه لټوي نه